دا د ټول پاکستان څخه راټول شوی د سرکاري پوهنتونونو هغه استادان دي چې د اعلی زده کړو د کمیشن HEC څخه د ترقی او د ملازمت د سټرکچر غوښتنې کوي. اصل کې زمونږ ډیر کلونه وشو مونږ په یو سیټ باندې ناست یو زمونږ د پروموشن څخه باقاعده پالیسی نشته سیټس ایڈورټایز شي خو د هغې نه پس کینسل هم شي مونږ ته پته هم نه لګي مونږ هر ځل ته اپلای کوو مونږ ته پته نه لګي چې په څه وجه باندې سیټس کینسل شو سو مونږ دا غواړو چې زمونږ یو پروموشن سټرکچر چې هغې کې مونږ ته پته وي چې څومره کاله پس یا څه ریکوایرمنټ دی د هغې کې مونږ پروموټ کېدی شو. په دې کې زیاتره استادان د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو پوهنتونونو څخه راغلي چې وایي تر هغې به دا احتجاج دوام لري تر څو HEC د دوی غوښتنې نه وي منلې. د ما سره اګریمنټ ساين کړ د ما سره د DC اسلام آباد په مخامخ اګریمنټ ساين کړ د هر اګریمنټ نه تختی د هر ساين شیزونو نو تختیدو زه واپس بیا راغلم خو دې پیرتلو ولا نه یم زه خپل سټرکچر غواړم چې زما پات بسوي زما پات د یو چانسلر په لاس کې ولې دی هغه په خپل ملازم دی نو ګورنمنت چرته تللی دی چې ګورنمنت ما د پاره امپلیمنټیشن نه کوي. کله چې وایس اف امریکا ډیوا په دې حق لا د HEC ویان وسیم خالقداد سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې په سمدستي ډول په دې اړه څه نشي ویلې. د مظاهرچیانو تر مخه د پاکستان په سرکاري پوهنتونونو کې کارکونکو نږدې 40,000 استادان وخت په وخت د HEC د چارواکو سره غونډې کړې دي خو دوی تور لګوي چې د اعلی زده کړو ادارې د دوی په غوښتنو لا هم عمل نه دی کړی. د تیرو او یو کال نه زیات راسې په دې ملک کې چې د یونیورسټو د استادانو د پاره پروموشن پالیسی نشته د وجې نه زموږ د پرمختګ لارې بندې دي د دې د وجې نه موږ د مختلفو مسایلو سره ښکار یو. مظاهرچیانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د کال 2022 د لوړو زده کړو په صدارتي آرډیننس د عمل باوري کړي او HEC د ته مجبور کړي چې دغه آرډیننس په لسمه ماده کې ټاکل شوی طریقه کار باندې روان شي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.